ښه راځو اوس دوهم لیکچر پیلوو. دوهم لیکچر کې مونږ بای او سیل پېژنو چې بای څه ته وایي او سیل څه ته وایي. البته دا اصطلاحات وروسته بیا انشاءالله تفصیل درته کوم. بای ځان ته وضاحت لري، سیل ځان ته وضاحت لري. مثلا سپلای او ډیمانډ مثلا اخیستونکي او خرڅوونکي دي، نو دا هر یو جلا جلا بحث لري، جلا جلا لیکچرونه لري. انشاءالله په راتلونکي درسونو کې انشاءالله په پوره تفصیل سره توضیح کوم. اوس لپاره فقط اصطلاحات دي تر څو تاسو پوه شئ چې بای څه ته وایي او سیل څه ته وایي. دلته ما لنډ ورسره لیکلي، بای یعنې اخیستل او سیل یعنې خرڅول. بای یعنې اخیستل، سیل یعنې خرڅول. راځم چټ کې مثال درته کوم. مثلا د دقیقې ټایم ته راځم، بیټ کوین ته راځم، یو ساعته ټایم فریم درته بیټ کوین ته راځم. ښه 16 ساعته راځم چې دلته قیمت ډېر نشته څو موږ واضح معلوم. کله زه یو ساعته ټایم فریم ته راغلم، ښه دلته مثلا بیټ کوین زه اخلم، ټرانزاکشن نه یوري دا چا زموږ لپاره لږ واضح مثلا بیټ کوین تاسو دلته کتلی شئ قیمت دلته څو ده؟ $28,000 ده. ښه $28,000 د بیټ کوین قیمت ده. راغلم بیټ کوین په $28,000 کې ما واخیستل. کله چې په $28,000 کې بیټ کوین واخیستل، په $2,000 کې بیټ کوین سیل کو یعنې خرڅ مې کو. دلته راغلم بای مې کو، $2,000 کې راغلم سیل مې کو. په قیمت بدلون هم رامنځته شو، اخیستل مې هم وکړو، خرڅول مې هم وکړو، د بازار څخه مې ګټه هم ترلاسه کړله. نو دې ته وایي بای او سیل. دلته راغلم بای مې کو، دلته راغلم سیل مې کو. نو دې ته وایي بای او دې ته وایي سیل. دلته چې کله بای یا واخیستل دې ته وایي بای. دلته چا د خپله ګټه یا پراپرټ ترلاسه کړي، د بیټ کوین یې خرڅ کړو، سیل یې کړ، نو دې ته وایي خرڅول. دومره ساده سمپل دا اصطلاحات د اوس لپاره. نو وروسته بیا انشاءالله دا ډیمانډ یا سپلای د مثلا تقاضا او عرضه دا هر یو ځان ته جدا بحث لري چې مارکیټ تر ټولو مهم اپشنونه همدا دي چې باید ډېر بحث پرې وشي او ښه پرې پوه شي. وروسته به انشاءالله تفصیل درته کوو. نو همدارنګه وروسته ګټه او تاوان دي یا پرافټ او لوز. پرافټ او لوز، پرافټ او لوز څه ته وایي؟ همدلته مثال درته کوم. مثلا ما بیټ کوین کنه په څو کې مې اخیسته؟ په $28,000 کې مې اخیسته. سټاپ لاس مې ته ایښودلی تقریبا په مثلا په $6,000 کې مې سټاپ لاس ایښودلی. $6,000 کې مې سټاپ لاس کولی. ریسک ریوارډ مې یو په 2 ده، یعنې هغه ګټه چې مې ده د تاوان د چنده ده. مثلا که ګټه ما ته $10 په تاوان $10 وي، ګټه به مې $2,000 وي. نو دا پوزیشن چې ده ریسک ریوارډ یو په 2 ده. پوزیشن مې په $28,000 کې واخیستل، په $2,000 کې مې خرڅ کړو. نو دلته ما ګټه ترلاسه کړه. که نه $4,000 ما ته پرافټ پاتې شو، یعنې ګټه پاتې شوه. دې ته وایي پرافټ یعنې ګټه. د دې چې ما بیټ کوین په $28,000 کې واخیستل، په $2,000 کې مې سیل کړو، یعنې خرڅ مې کړو. $4,000 ما ته پرافټ پاتې شو، که نه ګټه پاتې شوه، که نه دې ته وایي ګټه یا پرافټ. خو برعکس که چېرته زه بیټ کوین په $80,000 کې واخلم، سټاپ لاس ته په $8,000 کېدم. کله چې ما بیټ کوین په $8,000 کې واخله، سټاپ لاس په $8,000 کې ورته کېښودل، نو بیټ کوین راغی زما سټاپ لاس هیټ کړو. نو کله چې زما سټاپ لاس هیټ شو، نو ما ته $څو تاوان ورسېدو؟ $2,000 تاوان ورسېدو. که نه دا کوم تاوان چې ما ته شوی، دا کوم لوز چې ما کړی، دې ته وایي تاوان یا هم لوز. کله چې ما کوم ټیپې هیټ شو، دې ته وایي ګټه. دلته سټاپ لاس هیټ شو، دې ته وایي تاوان. البته دا فقط اصطلاحات دي، سمه ده. نو دا شو ګټه او تاوان. بیلانس، بیلانس څه ته وایي؟ بیلانس مثلا دا خو ډېر ساده ده، ټول انشاءالله پوهېږي. بیلانس هغه د پیسو مقدار کې، مثلا تاسو په اکاونټ کې څومره پیسې شتون لري، څومره اندازه ستا په اکاونټ کې پیسې شتون لري، هغه د پیسو مقدار درته ښیي.